د 4 میلیونه افغانیو په لګښت د ګوسپندرې برېښنايي انرژي رسونې پروژه 80 سلنه کاري پرمختګ لري. د کابل ولایت بګرامۍ ولسوالۍ اړوند ګوسپندرې سیمې ته د برېښنايي انرژي رسونې پروژه چې په ټولیز ډول د 3000 کیلو ولټ امپیر په ظرفیت د 9 ترانسفرمرونو نصب او منتج پکې شامل دي، تر همدې دمه یې چارې 80 سلنه کاري پرمختګ لري. یاده پروژه د افغانستان برېښنا شرکت ساختماني ریاست له لوري د 4 میلیونه افغانیو په لګښت پلي کیږي او بشپړېدو سره به څه باندې 3000 پیرودونکي د لومړي ځل لپاره له برېښنايي انرژي څخه برخمن کړي. فیصدی پیشرفتی از این پروژه به صورت مجموعی 70% تکمیل گردیده. از جمله 9 ترانسفورمر استیشن، 2 ترانسفورمر استیشن از این کاملا تکمیل شده که به روزهای آینده به زودترین فرصت ما میتونیم رو به بهره برداری بسپاریم. و اسباب ترانسفورمر استیشن دیگه طوری که میبینین کار جریان داشته و باقی مانده کارش هم میشه که انشالله در سال جاری تکمیل شود و به بهره برداری سپرده شود. د دې پروژې اساسي چارو کې د شاوخوا 80 کیلومتر په اوږدوالي د شبکې غځول، 9 ترانسفرمرونو نصب، د 1100 اصله پایو درول او د 400 میټر بکسونو نصب شامل دي. د سیمې اوسیدونکي د یادې پروژې عملي کېدل خپله یوه پخوانۍ غوښتنه بولي او په خبره یې د برېښنايي انرژي په رسېدو سره یې اوس ګڼې ستونزې په حل کېدو دي. په ټول کابل کې دومره چټک کار نه ده شوی لکه موږ ته چې ساختماني کوي او د ریاست نه تر ساختماني تر یو وړوکي کارمند پورې یوه نړۍ مننه کوو چې موږ د ګوسپندرې خلکو ته ډېر غټ خدمت په دې 2 کاله کې وکړ او عملا اوس د موږ دغه برجم په تکمیلېدو ده انشاءالله. دا تو سم اجر ده د امارات هم ده مثال د خبرې چې چا څومره کوښښونه کړي دغه غونډه دغه اجر ده. په ورته مهال د پروژې عملیاتي انجینران د دې پروژې 80 سلنه کاري پرمختګ د پام وړ لاسته راوړنه ګڼي او څرګندوي چې د هېواد د انرژي سکتور د پراختیا په مخه به له هر ډول کاري هڅو دریغ ونه کړي. څونه توان لرو موږ په خدمت کې د خلکو یو داسې وخت نه ګورو چې موږ دا ټیم د مثال موږ 8 بجې راځو و نیمه موږ دلته کار ته رسېږو او 4-5 پورې چې موږ په کار تراویان موږ په ښه آبادګۍ باندې انشاءالله خپل وطن ته خدمت کوو او د دې ملت دپاره د دې ملک ټاکل شوې د پروژې د ټولو ساختماني او تخنیکي چارو له بشپړېدو وروسته تر 3000 زیاتې کورنۍ د لومړي ځل لپاره له برېښنايي انرژي څخه برخمنې شي. هغه پرمختګ چې د سیمې د اقتصادي ودې، ټولیزې هوساینې او د ژوند د کیفیت په ښه والي کې به مهم رول ولوبوي.